سلامونه دوستانو، ستړي مسئ الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. لکه څنګه چې تاسو لومړۍ ویډیو وکتله د اوبو رسولو په برخه کې، نن دویم درس ته که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ او نوي چینل ته درسره سبسکرایب وکړئ او د بیل ایکن وي تر څو تاسو ته هره نوې اپلوډ شوې ویډیو پر وخت ورسیږي. په لومړۍ برخه کې موږ د اوبو رسولو لپاره عمومي د دولت کومه پالیسي چې وه، شرایط چې وو، هغه هم طرزالعمل چې کوم یو هغه هم تر بحث لاندې ونیو. په نننۍ موضوع کې د اوبو رسول د پروژې لپاره د کلیو د لومړیتوب شرایط په نظر کې نیسو. هغه کوم شرطونه دي چې هغه کلي لومړیتوب لري یا لومړی کرښه قرار لري چې هغوی ته باید چې پروژه عملي شي او طرحه او ډیزاین شي ورته. هغه به انشاءالله په دې کې مکمل تر بحث لاندې ونیسو، په ساده ټکو به تشریح کوو. اول د پاکو اوبو رسول د پروژې تعریف یا ساده اصطلاح باندې د یوې کلي لپاره یا مصرف کوونکو لپاره د اوبو د رسولو کوم یوه څېړنه ترسره کول او خلکو ته اوبه رسول، د اوبو له ځمکې څخه راویستل، که چیرې اوبو مشکل ولري په خپلو خصوصیاتو کې چټلې وي، تصفیه او بیا د هغوی خلکو پورې رسول. دا عمومي دا کوم کارونه چې په بر کې نیسي، دا یو د اوبو رسول د پروژې عمومي تعریف ده. پلټنه کول، د هغې سروې کول، د خلکو د اوبو پلټنه کول د خلکو لپاره، که چیرې اوبه راووتلې د هغوی که چیرې پاکې وي خو د هغوی او خلکو لپاره رسول د اوبو، او که چیرې اوبو کې مشکل و، اوبو تصفیه او د خلکو لپاره د اوبو رسول د پروژې په نامه یادېږي. او بل صحي او پاکې اوبه چې کومې دي چې خپل منځ کې کیمیاوي مضر کیمیاوي مواد ونه لري، بکټریاوې ونه لري، او نورې کومې کثافات او ګندګي دي هغو څخه پاکې اوسي. دغه صحي پاکې اوبه دي، یعنې انسان د صحت لپاره هیڅ قسم نقص ونه لري. بل د دې لپاره چې د هېواد د ټولو کلیو د اوسېدونکو حقوق په مساویانه ډول په پام کې ونیول شي، نو د دې په اساس باندې لاندې شرایط ورته ذکر شوي دي. مختلف کلي دي، مختلف د کلو کټګوري ده. اوله کټګوري ده، دویمه ده، درېیمه ده او څلورمه کټګوري د خلکو د کلو چې ده د اوبو رسول د پروژې په نظر کې نیولو سره، یعنی کوم کلی اولیت لري د پروژې لپاره چې هغوی ته پروژه تطبیق شي. په دې شرایطو باندې موږ بحث وکړو. اول عمومي چې کوم کلي دي نسبتاً په همواره ساحه کې قرار ولري او په داخل د کلي کې او د ځمکې لاندې اوبه چې کومې دي خوږې اوبه، صفا اوبه نه لري هغوی، او یا هم د اوبو سطحه یې په ژوره اندازه باندې وي، یعنې ډېره کیندنه غواړي. د هغو له مخې کومه کټګوري چې شوې ده، اوله کټګوري کې چې راځي هغه کلي دي چې د ځمکې لاندې خوږې اوبه نه لري بیخي، د هغوی لپاره اولیت هغوی ته ورکول کېږي. که چیرې دوی خوږې اوبه ونه لري، د ځمکې لاندې یو کلی وي، سای ویستې هم وي او اوبه یې خوږې نه وي، صحي اوبه نه وي، د هغوی ته اولیت ورکول کېږي. او یا هم هغه کلی چې د ځمکې لاندې خوږې اوبه لري ولې د اوبو سطحه یې له 15 متره څخه لاندې وي، یعنې 15 متره څخه په لاندې اندازه کې قرار ولري اوبه، د هغوی لپاره اولیت ده، یعنې هغوی ته پروژې سروې او د هغوی ډیزاین او بیا د پروژې تطبیق اولیت د دوی لپاره لري. دویمه کټګوري کې هغه کلي چې د ځمکې لاندې اوبو سطحه یې شته او لاندې خو 50 تر 15 مترو ژوروالي کې اوبه قرار ولري. دا یې دویمه کټګوري خلک دي، یعنې که اولنی کټګوري غوندې خلک کلی موجود نه اوسي، بیا دویمه کټګوري ده چې د 50 نه تر 15 متره پورې
ژوروالی اوبه ولري، د هغوی لپاره پروژې تطبیق بیا اولیت ده. درېیمه درجه کې هغه کلي راځي د ځمکې لاندې اوبو سطحه یې له 10 نه تر 50 مترو پورې ژوروي. له 10 نه تر 50 مترو پورې د بیا دومره نارمل خبره ده، ډېر جدي نه ده. او بل څلورمه کټګوري کې چې کوم کلي راځي هغه دی چې له 1 متر څخه تر 150 مترو پورې په انډروال کې سا کیندل کېږي او تر 150 مترو پورې صفا سوتره اوبه راوځي. یعنی په نن سبا حالاتو کې کومې پروژې چې په افغانستان کې تطبیقېږي عموما په اول او دویمه کټګوري کې پروژې تطبیقېږي. په دویمه نه په اوله کټګوري خلک په زیات پیمانه په نظر کې نیول کېږي. په افغانستان کې داسې کلي چې صحي اوبه نه لري هغوی، د هغوی لپاره مؤسسات دولت بیا د دې هڅه کوي تر څو هغوی ته اولیت ورکړي. په اولې کټګوري ده چې سروي ورته وکړي، پس له سروي نه د هغوی د اوبو ډیمانډ نظر ساحې ته خلکو عنعنات ته په لومړي لیکچر کې د خبرې تشریح شوي کتل کېږي. د هغوی ته نور هم بیا په نظر کې نیول کېږي، د نظر د ځمکې لاندې اوبو حجم ته هم کتل کېږي. په افغانستان کې چې کومې دي هغه کلي ته لومړیتوب ورکول کېږي چې په اوله کټګوري کې لکه څنګه چې مخکې ذکر شو. که له هغې څخه په اوله کټګوري خلک موجود نه اوسي یا داسې کلی نه وي، نو بیا اولیت دویمه کټګوري ته ده. دویمه کټګوري چې له 50 نه تر 80 مترو پورې ژورې اوبه ولري. او په د هغې څخه وروسته درېیمه کټګوري ده. او که چیرې درېیمه کټګوري خلک موجود نه لري، څلورمه کټګوري ده. خو څلورمه کټګوري ته په افغانستان کې په نن سبا حالاتو کې توجه نه کېږي، پروژې نه ورته تطبیقېږي، ځکه دغه انټروال بیخي کم ده. یعنې هر سړی ځان ته ساه ویستی شي. دغه کوم یو پروژې چې دوی ته کېږي، اول ورته سروي کېږي، ورځي انجینر د ساحې څخه د نفوسو اندازه راخلي، د هغوی ډیمانډ طبقاتو سره هغوی څخه سروي کېږي. د هغې څخه وروسته بیا راځي دوی ته ډیزاین کېږي، واټر ټینک ورته ډیزاینوي. واټر ټینک بیا مختلف شرایط دي چې په راتلونکي درسونو کې کتل کېږي. مختلف یو لنډه ریویو به ورباندې وکړو. بعضې 2-3 منزله واټر ټینک ورته جوړېږي تر څو لوړ هیډ ورته تشکیل کړي یا لوړ فشار لپاره چې کوز ساحې کلیو ته اوبه ورسېږي. او یو بیا په ساحه کې کتل کېږي که چېرې لوړه ساحه وي، غونډۍ وي، په دې باندې له پاسه بیا واټر ټینک ورته جوړوي. بیا څو منزله نه ورته جوړوي، لوړې څوکه باندې ورته جوړوي، د هغې نه پیپونه ورته راتېروي. په ډیزاین کې به تاسو راتلونکي کې تاسو سره انشاءالله بحث وشي، ډیزاین به وشي. په لومړیو وختونو کې چې کله له ټانکۍ نه پایپ راتېرېږي واټر ټینک ته، د هغې څخه د پایپ مقطع زیاته وي تر څو د کلي تر آخریني کوره پورې په محاسبه شوي هیډ باندې اوبه ورسېږي. که چېرې پایپ قطر ورته په اول سر کې کوچنی وي، نو آخري په لاره کې د نورې اوبه ترېنه مصرفېږي چې هر څومره زیات هیډ ولري اوبه ترې مصرفېږي. مختلفو کورونو کې آخري کور ته بیا په مناسبه اندازه اوبونه پیدا کېږي. دوستانو دا زموږ دویم درس یو لنډ تشریح وسوله. انشاءالله په راتلونکو درسونو کې به نور هم وضاحت ورکول شي او پروژه ورباندې عملي پروژه ورباندې کوو. ساحې نه به تاسو سره ویډیوګانې راځي او لیدنه به له ساحې نه کوو. کوم مشکلات چې په پروژه کې پیښېږي د هغې د حل لارې به موږ پیدا کوو، سنجو به ورته، او پریکټیکل به هر څه انشاءالله تشریح کېږي. دوستانو که چېرې تاسو زموږ دا ویډیو په لومړي ځل باندې ګورئ او چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، د سره سبسکرایب یې کړئ تر څو نوي اپلوډ شوي ویډیو تاسو ته ورسېږي. که هغه په نورو بخشونو کې وي او که د واټر سپلای بخشونو کې وي، انشاءالله نور بخشونه هم شروع کېږي او زموږ سره پاتې شئ. نور وخت نه نیسم، الله مو مال څه ښه وخت ولري.